د هرات سرحد ته د ایران تازه دمو ځواکونو رسیدل او د طالبانو تازه اعلان. آیا جګړه بیا پیلېږي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان سرحد ته ایران خپل پوځ او درنې وسلې راورسولې. جګړې ته چمتووالی نیول شوی. طالبانو د اسلام قلعه ګمرک د خالي کولو پرېکړه کړې ده او ډریورانو ته یې ویلي چې له خپلو موټرو لرې مه ځئ. که جګړه رامنځته شوه بیا مو موټرې په عاجله توګه له دې ځای وباسئ. همدارنګه په نیمروز کې پر سرحد پراته کلي خالي کړل شوي دي. ایرانیان غواړي زور وازمایي، خو ډاډه یم چې طالبان هم ښکاري چې ورته سر نه ټیټوي. د طالبانو له لوري سرچینې وایي کله چې دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړل چې ایران سرحد ته خپل ځواکونه او جنګي وسایل راوړل، نو دوی هم مرکزي حکومت ته خبر ورکړ او حکومت هم هرات ته د تازه دمو ځواکونو او درنو وسلو د لیږلو امر کړی دی چې ژر تر ژره به عیاد ولایت ته ورسیږي. سرچینې وایي د طالبانو نظامي مشرانو په غونډه کې ټینګار کړی چې جګړه د هیچ چا په خیر نه ده، خو که جګړه وتپل شوه بیا نو لکه څنګه مو چې تیر 20 کاله د ناټو او امریکا سره په جګړه کې تیر کړ، همداسې ګاونډیانو سره هم جګړې ته آماده یو. یو شمېر طالب فعالان بیا په ټویټر کې لیکلي چې جګړه کې د ایراني پوځ د ملا ماتولو تر ټولو غوره لاره د فدایانو او بوشکو څخه ګټه اخیستنه ده. د دوی په وینا طالبان د ایران سره جګړې ته داسې خوشحاله دي لکه اسرائیلو سره چې جګړه کوي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې ایراني جنرال د طالبانو په غفلت کې ساتلو لپاره ویلي و چې دوی طالبانو سره جګړه نه غواړي او جګړه د حل لاره نه ده. عام افغانان بیا ایران سره د طالبانو د جګړې پلوي کوي او وايي ملي مسایلو کې د طالبانو تر څنګ ولاړ یو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.